تماشبین پروګرام کې زمونږه دا کوشش وی چې مونږه هغه شخصیت راوړو دې پروګرام ته چې داغي په معاشره کې داغي یو کردار دی او دا کردار په بنیاد باندې هغه په معاشره کې ژوند هم تیری. نن چې مونږه په تماشبین پروګرام کې خپل کم درون ملمت ته دعوت ورکړې دي دا غوي یقینا چې د تعارف محتاج نه دي خو بیا هم زه دا غواړم چې دا غوي تعلق خو د یو ډېر غټي مذهبي او سیاسي کورنۍ سره دی. دغه والد محترم مرحوم مولانا عنایت الرحمن صاحب د حلقه ان ملکن چې کوم د په زمانه کې ان آرټو او د دې امنه پاتې شو. د دې علاوه په جماعت اسلامي کې هغه د مرکزی شورا رکن هم پاتې شو او دا غي سره چې دینو دا غي ټوله کورنۍ په دغه سیاسي بنیادونو باندې دلته کما چې ونه یو پہچان او دا غي سره دلته د یو ډېر غټي مذهبي تعلیمي ادارې چې کومه جامع رحمانیه درګي د غي بنیاد خو دې شو. نننی ملما چې کوم زمو سره د مولانا تورمان صاحب دا چې کوم د زمو سره نوجوان سکالر دی مذهبي سکالر دی د جدید علوم هم ماهر دی او ورسره د مذهبي علوم او د دینی علوم هم ماهر دی او په دې کومه مدرسه چې د جامع رحمانیه درګي دا غي د محتمم په تور باندې هغه خدمات کوي او دا غي سره بندن مختلف خبرو او موضوعات باندې خبرې اترې هم کو. اول خو زه ټول مخکې مولانا تورمان صاحب ته په نننی خپل پروګرام کې هر کلمه ما شکریہ. اتورمان صاحب وړاندې سوال به زما تاسو نه دی چې مونږه څنګه تاسو ته وی چې سلک تعارف کوماوم کو خو بیا هم زغواړم د کتونکو د پاره د ډیرو کتونکو د پاره بس تاسو کم پہچان چې دا بنوي نو غواړم چې کتونکو ته لخ پر پیژنګلوي وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نو مخکې خو د ملاکن یوټیوب ټي وي چې کوم چیف ایگزیکټیو دی او د هاي ډے سکول اینڈ کالج ډایریکټر چې کوم دی جناب صابر حجازي صاحب شکریہ ادا کوم چې هغوی موږ له په دې معرکه کې چې د خبرو مقرره کړله موږ ته دعوت راکړو. نو الله دې ستاسو په دې کوششونو کې برکت واچي ځکه چې د دې علاقې د خلکو په اویرنس کې ستاسو یو لوی کردار دی. زما نوم خو څنګه چې رور بایوي عطاالرحمن زما نامه ده او د ثابت مینې وبانی جامع رحمانیه درګي شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد عنایت الرحمن صاحب څلورم نمبر زوی ما په 21 سپتمبر 2004 کې چې دا وی کم ډیټ وشو دا غي نرسته د جامع رحماني زما ځمداري هم ده او ما په خپل د پیښور یونیورسيټي د انګلیش کې ماستر کړی دی ام اسلامیات مې کړی دی بي ایډ مې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نه کړی دی شاعت تفسیر مې د جامع رحماني نه کړی دی علوم فنون کتابونه مې د خپل والد صاحب نه ویلو. د دې نه علاوه چې د نوزو د رحمان ویلفیر ارګنایزیشن چې دا پریزیډنټ هم یم او د الهدى انټرنیشنل فاونډیشن اسلام آباد نما تعلیم القرآن تعلیم الحدیث او تعلیم الفقه کورسز هم کړی دي. د دې نه علاوه د ICRC لاندې هم مختلف هیومانیټیرین لا کورسز مختلف ځایونه کړی دي او د مختلف ادارو سره دا وی ایز ا کنسلټنټ او ایز ا پارټنرشپ مختلف ټریننګز ایز ا ټرینر کار هم کوم. نو دا زما مختصر تعارف دی. تورمان صاحب څنګه تاسو وی چې تاسو خپل کوم جدید علوم چې ورته مونږ وایي په خپل جبه کې پاغي کې هم تاسو سرټیفیکیټس یا مطلب ډیپلوماز کړی دي او مذهبي هم تاسو خپل خبرو کړله چې دینی علم هم تاسو تر کاپی حد پورې دا لازمي خبره ده چې تاسو تعلق چون کې د مذهبي خاندان سره دی دا ضروري و چې دا علمونه به هم تاسو سره دا راته وایي چې کوم دغه دواړه سيزونه سیاست او دین او مذهب ستاسو د کور یو انګړ دننه یو اغیز هغه کړی دی یو ژوند تیر شوی دی تاسو په خپل شخصیت کې لکه څنګه چې موږ ګورو چې کوم دلته دینی خاندانونه دي چې د دینی ورته موږ وایو نو داغي روچان اکثر داسې دي چې دین طرف ته دي کوم چې مذهبي د سیاسي خاندانونه دي یا د جدید دغه دور خاندانونه دي دغه ټول روچان جدید علم یا جدید تعلیم طرف ته دي کوم امتزاج تاسو په خپل شخصیت کې نه؟ اول خو زه د الله انتهایی شکر گزار یم چې هغه زه په یو داسې خاندان کې مطلب زما زیږول وشو چې هلته زموږ والد صاحب چې و نو هغه په خپله یو دیني شخصیت هم و د دې سره سره د خپلې علاقې یو قداور شخصیت هم و بلکې د خلکو نه وړو چې هغه په خپله پوره یو اکیډمي هم وه. نو دا وی چې کومه اداره په 1966 کې 16 مارچ 1966 کې د جامع رحماني درګي هغوی بنیادی خوده بیا دغه اداره چې دی نو درګي ته هغوی راوړل په دغه نوم باندې تقریبا 56 سال د دې ادارې وشو او زموږ د والد صاحب دا یو خپل خواهش و بلکې په دې دیني اداره جامع رحماني کې په هغه وخت زموږ په دې نږدې علاقه کې سکولونه نه وو نو هغوی په دې اداره کې یو مکتب سکول هم جوړ کړی او خواهش یې دا و چې زموږ د دې علاقې خلک چې دی نو د دیني تعلیم سره سره د عصري علومو هم باخبري او دغه پہچان موږ له ما کړو موږ ته دا ویلو چې تاسو به
دوانه تعلیمونه کوي ځکه چې دا د وخت ضرورت دی او بل دا چې سړی دا دوانه تعلیمونه وکړي نو یو خدای علاقه او دا مطلب د خپل دین هم خبر شي د خپل روایتونو هم خبر شي او د دې سره سره د دنیا سره مطلب دا خو ژوند تیرول ځان یو مقابله ده نو دغه نه هم خبر شي او یو فعال کردار ادا کولی شي نو په دې وجمانه مو خوشاله یو چې راغلی مونږ ته مطلب د ماشومان نه دا یو فهم راکړو او په دې وجمانه مونږ په خپل معاشره کې مطلب یو فعال کردار ادا کولی شو بالکل جی څنګه تاسو وی چې لکه دا د والد محترم هغه تربیت او چې دغه په بنیاد باندې تاسو د جدید علومو نه هم بهرور شوي او دغه سره دینی کم چې ضروری علوم دی هغه هم تاسو ترلاسه کړل درته تورمان سي چې کما ونه چې تاسو والد محترم لګولي و د جامع رحمانیه درګي په شکل کې سداسه اقدامات تاسو وکړل داغه نه پس تاسو د والد محترم دتلو نه پس چې هغه تاسو داغه سابقه حیثیت هم برقرار وساتو او هغه د نوي دور سره هم د منډې په دا کې شامل کړه اول خو دا هم د الله شکر دی چې زموږ د جامع رحمانی تقریبا 56 سال پوره شوی دي او زبداوی ما چې په دې ملکن ډیویژن کې بالخصوص او بالعموم په ټول ملک کې د څه په نه چې هغه د ادارې کې یا تفسیر یا د تاشاد تعلیمیا کورسز هغه نه کړی یا د دینه مطلب دا چې هغه تسنسا علوم نه ملو شوی بل دا چې د والد صاحب چې کم هغه کم اخلاص او کم کردار او د درس نظامی ابتدا او آغاز نو په جامع رحمانیه کې زموږه چې کم ټیم ورک دی او سم روان دی پای خوا پورا مستعد دی او سرګرمي عمل دی د دین علاوه مونږه په اداره کې چې دینو د اوی د وفات بلکې د اوی په ژوندۍ کې په 2004 کې چې کله د اوی اخرنی پروګرام نو مونږ په جامع رحمانی کې د شوبې کمپیوټر لټریسي آغاز کړو د دین وروسته بیا مونږه د عصري علوم آغاز وکړو بیا نن سبا مونږ یو پروګرام روان کړی دی قرآن حدیث کورس او دا غي کوشش زموږ داري چې مونږه چې دا کم ګورنمنت غواړي چې یاره سنگل نېشنل کریکولم جوړ په هغه سلسله کې زموږ یو داسې پروګرام روان دی چې مونږ وایي چې یاره د دې مدارسو چې کم حلقي هغه یو تنګي آی داسې ونشي چې مونږه مطلب د خپل کوششونه چې دینو د سکول کالج استم طرف ته ویسو هلته دا کوششونه نن سبا محسوسيږي هر سړی چې زما بچي دی ښه دنیوي تعلیم مو کی هغه قرآن او د حدیث ته فهم نه خبري په دې سلسله کې تاسو ته معلومه ده چې په تحصیلي درجه کې تقریبا شپږه ادارې داسې دي چې په هغه کې تاسو هاي سکول اند کالج هم پکې مطلب دی چې په هغه کې دا پروګرام زموږ روان دي د علاوه ملاکن سکول اند کالج کې تقریبا 2-3 کال مخکې زموږ د هر کال کې 22-23 ماشومان چې دینو هغه شوبه حفظ او تجوید نه فارغي دغه شانتي په ماډرن چلډرن اکیډمي پاټک کې هم زموږ دا پروګرام روان دي او کیپټن عرفان شهید سکول کې دا پروګرام روان دي انټرنیشنل سکول د بټاباد کې زموږ پروګرام روان دي او د نورو ادارو سره زموږ کوششونه روان دي بلکې کزه دا وی مانو دا غلط نه چې څومره ګورنمنت سکولز دي نو هغه په سکولز کې سار د ناظری په ټیم کې زموږ چې کوم تجوید او تربیت کتاب دی هغه دا وی نه وی استفاده کوي او ویل کېږي نو دا د جامع یو مختصر تعارف دی چې زموږ کوششونه په دواړو جوختونو کې یعنی په دینی درس نظامی کې هم روان دي او په عصري علومو کې روان دي ان شاء الله خی تاسو علمي یو کردار په دې سیمه کې او په دې علاقه کې چې تاسو کوم یو اداره دا یو جامع رحمانیه په نوم باندې داغي هغه تعارف مو شو داغه نه علاوه تاسو کوم مذهبي کردار چې هغه مو شو درته تورمان سیب د لازم لک تاسو سیاسي کردار لا مولانا تورمان سیب الله تعالی دی او بخي داغه دلته امنه پاتې شي او زمو عام تاثیر خو دلته دای چې په کوم خاندان کې یو ځل سیاسي یو کردار شروع شو داغي په خاندان کې هغه بیا رواني او موږ ته په شکل کې موروثي سیاست هم زمونږ داخله کوي خو البته په مذهبي حلقو کې دا یو عام سیس دی دومره بد نه ګڼل کېږي دا ته وایي چې ستاسو په دې خاندان کې موږ ګورو ستاسو کوم چې رونه دي ټول په غټو هدو باندې په ایگزیکټیو پوسټ باندې دي ټول جدید تعلیم یافته دي تاسو په کې دلته په تور محتمم هم لګي خو سیاسي طرف ته تاسو دغه چې تر اوسه پورې هغه پروان پکې او چړاو نشو کوم چې پکار ولې اول خو جی والد صاحب د وفات په ټیم کې ما په خپل په خور نسټینه سبق وی بلکې په دغه دوران کې ما انګلیش کو دا وی د وفات څنګه تاسو خبرو کړه چې زمانه کم درې مشران ورونو دا وی د ګورنمنت په ډېر ایگزیکټیو پوسټس باندې خپل کار کولو نو هغه فوراتلې نشو د والد صاحب د وفات نه وروسته د جامع رحمانی ذمہ داری ما واغستله هغه ټیم کې چې زما اچ کمو نو بیا د غي سره خپل تعلیم او ما کوشش دا و چې خپل تعلیمي چې کوم ضرورت دي چې دا هم پوره کوم دا غي نورسته ان شاء الله تعالی وسمږ خپل کوششونه روان دي او بل دا یو خبرم تاسو په ذهن کې کېدم چې اگر چې زمونږ په جنوبي ایشیا کې دا یو مطلب یو موروثیت موجود دی د سیاسي میدان کې هم او په علمي میدان کې هم او زموږ جماعت اسلامي یو داسې پارټي ده چې مونږ په موروثیت باندې یقین نه ساتو بلکې مونږه هغه پارلماني بالغ چې کوم سیاسي عمل دی په هغه باندې زموږ یقین دی
او ان شاء الله تعالی کې جماعت اسلامي موږ له دې ذمہ داری راکړه نو دا غي نه موږ نه تختو ان شاء الله بسر تر رسو او ان شاء الله تعالی زموږ د دینی کم چې دا وی کما کم کارهای نمایندی یا دا چې کم مطلب یو هریټیج دی دا چې کم یو ورثه ده ان شاء الله تعالی موږ په ډېر ښه طریقې سره روان کړی ده او تاسو دا غي مطلب دی چې دا غي تاسو به خبر یې او کوشش وکړو ان شاء الله تعالی کله چې پر روان مخ کی ضرورت محسوس شو نو زمونږ خاندان یا زمونږ هر یو کس په سي ته خپل هم مونږ دا کمپټنس دی چې ان شاء الله تعالی هر یو ذمہ داری مونږه رسول شو. ها تر ما سي دا سوال هم لګ غنم چې دی وخت کې ملک سیاسي منظرنامه روانه ده چونکې تاسو ګورئ چې جماعت اسلامي په دې ملک یو مضبوطه مذهبي ډله ده او سیاسي ډله هم ده په دواړو او میدانونو کې کار کوي دغه کردار مختلف کردار لکه دا متنازع هم پاتې شوی دی په بعضي وختونو کې نو دا کردار چې اوس کوم دی په موجوده حالاتو کې چې کوم سیاسي کردار دی موږ ګورو چې جماعت اسلامي ډیره په سیاسي منظرنامه کې ډیره په بیک فوټ باندې ده تاسو لکه نور په زمونږه جمعیت العلماء اسلام ته وګورو یا کوم د دنیوي سیاسي جماعتونو چې ته مونږ وایو هغه ته وګورو فرنٹ پورت باندې کافي حد پورې هغه متحرک دي او په سیاسي بنیادونو اگر چې د سماجی دغه لپاره جماعت اسلامي غټ ریلیان هم کوي د منګای خلاف یو څه بل څه غشته خو په سیاسي کردار کې مونږ ګورو دا کم چې نن سبا روان دي په دې کې د کردار لګ داسې هغه مرنه کم چې په کار دي سمو خیال له په دې حواله باندې اول خو زما په خیال چې په دې وخت کې او مطلب د عمران خان په رژیم کې زما په خیال زیات خلک دې خبر دي چې په پاکستان کې د اوسه پوری د ځینې خبرې پټې وي زموږ عوام دا غینه پوره نو خبر خو زما په خیال مستقل د دې خبر شو چې دا مطلب دی چې کوم مقتدر اداري دي په ملکی بنیادی تبدیلی راوستل دا ویډر غټ کردار دی پکې اگر چې زمونږ دام نوایو اسلامي جماعت اسلامي کې به خامخا په مونږ کې هم او جماعت اسلامي په خلکو کې یا زموږ پارټي کې هم څه کمزوري یا خامي او د انسان سره د تړلې شوی دي خو تاسو ته دا هم وایم چې د پاکستان د کریشن نه روستا تقریبا 75 سال زموږ د پاکستان تیر شو په دې وخت کې پارلماني طرز سیاست ته ترویج او هغه ته وخت ورکول ډېر کم ملاو شوی دي بیا چې کومي سیاسي پارټي راغلي دي نو هغه ته هم لکه هغه هم دا کوشش نه کړي په ټوس بنیاد باندې چې هغه یو بهترین پارلماني طرز سیاست قائم کی بلکې هغوی هم دغه خلکو سره د مختلف مقتدر ادارو سره دا وی چپکلش را روانو هغوی له پکارو چې د دې چپکلش په ځای باندې هغوی په مطلب چې کوم آئینی ترامیم مودای ضروري کړیو او په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد راوستیو نو کله دغه شی شوی نو ډېر بخوي ان شاء الله تعالی زموږه جماعت اسلامي په دې ټیم کې به حیثیت ثالث ځان پیش کوي خپل کمزورو سره باوجود او موږ دا کوشش کوو چې موږ یو بالغ سیاسي عمل مخکې ته وړاندې کړو او تاسو کتل په فیز 1 کې اگر چې تاسو به ځینې کسان وایي چې جماعت اسلامي ته په دې ټیم کې مطلب دغه کم ملاو شوی دی خو تاسو وایو چې جماعت اسلامي مطلب دا چې ایوازي تنها د خپل ترازو او د خپل سیټ اپ پلان دی د دې الیکشن کې ساغستل دا جماعت اسلامي سره چې کوم کسانو هغه نو ډیرګانو نه د خلکو چې هغه د مختلف ادارو سره دا وی او مطلب تعلق یا ناسته پاسته و نه د الکټیبلز او د خپل کمو او د خپل کمزورو باوجود په دې الیکشن کې ساغستې د په فیز 1 کې ماشاءالله وی ته دغه ملاو شوی دی ریسپانس ملاو شوی دی اگر کومه د نورو پارټو په شانتي د مختلف پارټو سره خپل مطلب دی چې دا وی سره میکا کړي وا سدا وی سره اتحاد کړي وي نو چې تاسو ډېر ملاو شو خدای به یو وجه شو چې زمونږه کوم مقصد دی هغه مقصد به فوت شو نو دغه مطلب د خپل مقصد لاندې وخت رول او دا غي ته یو مطلب یو وټ اپ ورکول چې دا مخې ته لاړ شي نو دا زما په خیال یو کلی خبره ده او ان شاء الله تعالی زموږ یقین دی چې فیز 2 کې به جماعت اسلامي په دې شکل کې بریک تھرو کوي تر اوسه دلته بل سوال مخې ته راځي او اکثر د بعض ملګرو نه بلکې اوس دا ډېر په شدت سره دا غي زغه محسوسومه جی جماعت اسلامي په دې وخت کې زګورم ما چې څنګه مخکې خبرو کړل چې په دې زمون په عوامو کې یا زمون په دې خلکو کې دوا کنسپټ دي دوه سوچونه دي یو هغه کټر مذهبي سیاست چورته مونږ وایو چې هغه د پټکی سره تعلق ساتي یو هغه دی چې هغه جدید دی چې هغه مکمل د دې سیس نه بالاتر دی دلته موږ ګورو په دې وخت کې چې جماعت اسلامي د دې دوړو نه جدا یو درې ملاخ په لکړی دا او زما خل عوامو په سوچ کې دغه خبره د غي ذهن ته هغه شان نه پریوځي ځکه چې دلته دا یو مکسچر دی د مذهب او ورسره د دنیا دواړو دغه باندې د جماعت اسلامي چې کوم خپل خلک ته مطمئن دي تر ډیره حد پورې خو زموږ عوام چې کله د مذهب خبر راځي چې مذهب له وټ ورکو بیا د خلکو له وټ نه ورکي بیا پټکیوال له وټ ورکي بیا کچرته د عام سیاست خبر راځي او عام سیاستدان دی او د مذهب سیاست کې څه کار دی نو غي به ډایرکټ راځي او عام لیبرل خلکو لا یا هغه خلکو له وټ ورکي جماعت اسلامي چې کوم د درې ملاف په لکړه دا یره زما په سوچ ولکه خلکو ته هغه خبره هغه شانتي نه د کنوي شوی کوم چې په کار ده نو د دې کنوي کولو د پاره کومه داسې سيزونه په کار دي چې جماعت اسلامي د خلکو ته خو چې او مونږه نه یوازې مذهبي یو بلکې مونږه سیاسي هم یو بلکې مونږه لیبرل هم یو په دغه معنی باندې او مونږ تاسو د ټولو مسلو په اجتماعي تاسو د دین
دین او د دنیا د دواړو د مسلو د حل لپاره پروګرام لرو. ډېر ښکلې خبره او ډېر ښکلې کوېسچن تاسو وکړو او زما په خیال چې دا خبره چې دا په هر ځای کې موږ محسوسو. اولنۍ خبره خو دا ده چې زمونږ بیسیتي مسلمان موږ به دا ټولې پارټۍ او سیاسي خبرې وباسو. زمونږ په دې شیز کې زمونږ پوهه ډېره کمه ده. که قرآن مونږ د سورې بقره آیت نمبر 208 وګورو نو په هغه کې الله جل شانه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. د دې مطلب څه دی چې تاسو په دین کې پوره نه نوځئ. دا دین یوازې داسې شیز نه دی چې دا صرف د جومات دننه دی، د منبر او محراب دننه دی، صرف مطلب عبادت دي، روزه ده، زکات دی او حج دی، بلکې دا په دې کې ایمانیات هم دي، په دې کې عبادات هم دي، په دې کې معاملات هم دي. او په معاملاتو کې اولنۍ خبره اندرونی د ملک چلول، سیاست کول. دویمه خبره دا خلک دا خبره نن سبا ډېر زیات کور ایشو ده او خلک دا وایي چې یاره آیا دا سیاست چې دی یا جمهوریت چې دی دا د دې مطلب اسلام د دې مطابق دی یا اسلام دا مني او که نه مني. دې ته خلک کفري نظام. زما په خیال باندې جماعت اسلامي په دې ټیم کې اگر چې هغوی ته ډېر مشکلات دي په دې سلسله کې، ځکه چې یو خلک یو طرف ته راوستل او دا چې کم خلکو په دې 2-3 ټنورس کې کمې دوکي وخوړلې، دا خلک مطمئن کول ډېر ګران کار دی. خو تاسو ته پته شته چې جدا هودي سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. زما په خیر د خلکو ته اولنې دا خبر پکار دی مونږ چې کلم کینو نو مونږ د قرآن او د سنت باس کوو. قرآن خو د الله خبرې دی او مونږ ته یو کوډ اف لایف ته زموږ لپاره د ژوندۍ هر خبره پکې شته. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی او هغه زموږ سره بالکل رهنمایي کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې و نو هغه یو جرنیل و، هغه یو بهترین مفتی او عالم و، هغه یو استاد و، هغه یو خاوند مو، هغه د یو فوج کمانډر ان چیف مو، او هغه د دې سره سره د حکومت چلوونکو یو رهنما او حکمران مو. جماعت اسلامي هم په دغه شذ باندې کوشش روان دي او خلکو ته مونږ هم دا پکار دي، علماء کرام هم دا پکار دي چې علماء کرام خلکو ته په دې سلسله کې مطلب دا خبره ښکاره کړي چې مذهب او سیاست یعنی معاملات د زندګۍ تیرول د دې مطابق دا یو شیز نه دی چې دا د سیاست نه بار دی او دا یو شیز دی. خو زموږ اصل کې چې کوم انګریز چې کله تاسو ته به دا پته وي چې کله درس نظامي په 1853 یا 54 کې دا نظام جوړېدو، مولانا نظام الدین سهالوي یو سړی و، عالم و، بیا شهید کړی شو. هغه هم دا ویلي و چې په هغه وخت کې په هغه نصاب کې یوازې قرآن او سنت او حدیث نه و بلکې ریاضي پکې و، طب پکې و. دا خو د انګریز یو کوشش و چې هغوی کله جنوبي شي ته راغله او د دې سروې وکړه نو هغوی چې د دې خلکو به څه چل کوو، دا خلک به څنګه خراب وو چې د دې نه موږ د دنیا او د دین په خپل منځ کې یو ډیوایډ اینډ رول والا پالیسي راوستله هغوی او په دې باندې هغوی یو خپل حکومت په دې علاقه کې کوو. نو زما په خیال په دې وخت کې زموږ دپاره او د دې دیني حلقو دپاره، علماء کرامو دپاره د ټول نه غټ د ازمایش خبره دا ده چې موږ د خلکو د ګرومینګ کول دي، د هغوی تربیت کول چې سیاست او مذهب یو شیز دی او دا به الګ کېږي چې انسان ته حکومت میلاو شي. څنګه چې سورې حج 41 نمبر آیت کې الله پاک وایي چې کله هغه خلکو له الله پاک په مذهب کې ځای ورکړي نو هغوی څه کوي؟ اقامت الصلات کوي، ایتاء الزکات کوي، امر بالمعروف کوي. نو دا به کم خلکو له ورکوي چې کم خلک نیکي او د الله نظام په صحیح طریقه راوستلی شي. تاسو ولیدله اول د نوي پاکستان ناره او پاکستان په عمران خان ګورنمنټ کې چې کله هغوی ته پته ولګېده چې د دې نوي پاکستان دا ناره زمونږ چې دی نو مونږ ته څه ریسپانس نه راکوي، نو هغوی د مدینه ریاست یو بانه وجوړه کړه. اوس مدینه ریاست څه ته وایي تاسو په خپله پوهېږئ چې اول خو په هغې کې د الله حاکمیت مواخات وي او په خلکو ته به مطلب دی چې متوازن او مساوي ګورنمنټ وي، خلکو ته به هر څه میلاویږي په خپله کې. په دې حکومت کې تاسو ګورئ مدینه ریاست موجود دی نه دی موجود. دې خلکو ته دا پوهه او پہچان هم پکار دی د علماو په شکل کې چې تاسو اول په دې خو ځان پوهېږئ چې مدینه ریاست وایي څه ته، هغه ریاست چې په هغې کې د الله او د رسول خبره مطلب پکې بالای، په هغه خلکو کې برابري، حاکمیت اعلی الله طرف ته وي. دغه شانتې زموږ عدلیه ازادي، زموږ چې کوم نور ادارې دي هغه د حکومت په معاملاتو کې ګوتې نه وي او زموږ یو ازادانه داخلي او خارجي پالیسي په دې وخت کې هغه نشته. زموږ ملک په دې وخت کې تاسو ګورئ زموږ د نیپال نه او د سریلنکا نه او د بوټان نه بلکې ایون موږ د افغانستان کې د هغوی کډر ته رسېدلي او دومره ښکته شوي. دا په څه وجه باندې؟ ولې چې زموږ خلکو ته دا پہچان نشته او موږ په کار دي چې په دې وخت کې موږ خپل حقایق وپېژنو او هغې طرف ته راشو. زما په خیال چې دا ډېرې ښکلې خبرې چې دا خلک پوه شي چې یاره سیاست او مذهب چې دی دا یو ځان شیز نه دی بلکې دا یو دواړه چې یو شي نو دې یو نظام جوړېږي. طالبان صاحب ته یو خبره ته وکړه په دې خبرو کې دننه ګرانو کتونکو زمونږ پروګرام روان دی، تاسو ګورئ که ستاسو څه قسمه سوال وي داسې نو تاسو کمنټ کې اوس هم موږ ته لیکلی شي او که اوس نه نو بیا هم لیکلی شي په دغه پروګرام کې انشاءالله تعالی نو هغې جواب به موږ بیا مولانا صاحب تاسو ته په کمنټ کې هم درکوي او که اوس تاسو سوال لرئ نو هم لیکلی شي او کوم ملګري چې زموږ پروګرام ګورئ نو مهرباني وکړئ دا شیر هم کوئ چې دا مخکې لاړ شي او نور ملګرو ته زموږ د اواز ورسي او هغې دغه شانتې د دې ګټور پروګرام نه هغې هم پیدا واخلي.
تورمن به ما دا خبره کوله تاسو د مدینه د ریاست خبره وکړه د چې یاره لاول خو د نوی پاکستان خبره وا او بیا خبره دا غین را د مدینه ریاست د دې مطلب دا دی زما په ذهن کې چې په پاکستان کې د مذهبي کارت کوم دی دا ډېر موثر دی او په دې باندې موږ د عوامو لا ډېر په خطر خبره دوکه ورکول شو خو دا ته د عوامو تلق غوندي چې د مدینه د ریاست اخذو خال د سدي تاسو څه بیانم کړه ما وکړه وسته کتون کو اوریدل خو هغه د ښکار اخذو خال چې موږ وایو چې د مدینه پر ریاست کې داو او دا وخت د خلیفہ معیار ژوندۍ سوا دغه سيزونه الله کومه د مدینه د ریاست داوا کله کوم زمونږه به تور د خلیفہ به هم داوا کوم نو دغه لګ کتون کو د ریاست دغه لګ خدوخات ته خایجی تاسو جی ما د قران شریف یو آیت وړاندې کړو د سوره حج روایت آیت ته چې الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور کم خلکو چې الله په دې ځمکه کې زی او د حکومت طاقت ورکی دا خلک اولنې څه کوي اقامه الصلاه کوي یعنی د منځ په قائمولو کوشش دغه لپاره باقاعده شوبې دغه لپاره باقاعده فیکلټیز پیدا وکي هغه جوړي د دې روات الزکات خلکو ته زکات ورکي په دې وخت کې تاسو وګورئ غریب په کم حالت کې روان دي یعنی په دې ملک کې بیت المال موجود دی شوبه موجوده ده د اوقاف شوبه موجوده ده د زکات شوبه موجوده ده خدای نه کم خلک چې دین او ته مطلب دی چې پیدا مستفید کیږي او کم ورته بلکې هغه شیزونه ټول چې دین په سیاسي بنیادونو باندې دا استعمال کیږي اولنې خبره خو د مدینی ریاست تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته معلوم دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندۍ د لپاره یو اسوه حسنه ده یعنی زموږ لپاره د ژوندۍ د تیرولو بهترین نمونه ده او دا تیرول بسنګي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې کله مدینی لاړ او ته یو ریاست جوړ کو او د اسلام آغاز وشو اولتا ولنی شو د حکیمیت الله کوشش وکړي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کو د دې خلکو سره غوي موافقت کولو چې هغه مسلمانانو نو دا وی سره یو رابطه جوړوله او بیا یو داسې طریقه کار غوي جوړو چې یاره د خلکو د اسلام د غلبې د پاره داسې کوششونه وشي چې کالتا عیسائی قوم دی او کالتا مطلب دی چې کوم يهودي قوم دی دا وی سره معاهده وکړلې او د اسلام د غلبې د پاره کوشش شروع شو او خلکو د خپل اخلاق په ذریعہ باندې د خپل عادتو په ذریعہ باندې هغه خلک په دې شی باندې کنوینس شو چې دا خلک د اسلام طرف ته راشي نو هغه ریاست په یو 8-10 سال کې یو دومره بهترین ریاست جوړ شو چې دا غي د مقابله بیا نشامو نرومو نفارسو نو زما په خیال چې اولنې شي سپاغي کې دا و چې د الله د حاکمیت تاسو ګورئ زم په دې ملک نن سبا چې کوم د عین کم د روان دي طریقه کار روان دي کدا مذهبي طبقه کلهګه دا وکړي او که په هر کمزوري شکل کې موجوده ده خو کدا په دې ملک نه و آیا تاسو د ملک دا چې کوم اسلامي تشخص دی دا په خپل ځای برقرار پاتې شو نه د دین علاوه چې کوم د جماعتونو پسې کوم مطلب مهم چلیدو زمون په نصاب سازي کې چې کوم کار وشو دا ټول شیزونه د سیدی چې دا د الله د حاکمیت د ختمولو د لپاره کوشش نو زما په خیال چې د مدینی ریاست دا یو خنداوه چې هغه تاسو څنګه خبرو کړل چې دا یو مطلب دی چې یو سیاسي کارت چې هغه استعمال کو او هغه سیاسي کارت مطلب دا چې داخله مخ خپل طرف ترو چې مخ اسلامي حکومت راولو د اسلامي حکومت لپاره خو نه خبره ده چې ته د الله قوانين په دې ملک نافذ کړي ته د سنت قوانين په دې ملک نافذ کړي ته په دې ملک د خلکو لپاره عدل او انصاف راولي ته عدلیه آزاد ساتي دا چې کوم د ملک د ازادۍ او د ریاست د داخلي او خارجي خیال ساتي هغه شیزونه په دې ملک په معاملاتو کې ګوت نه وي تاسو ګورئ زمونږ سیاسي عمل چې د ناغینه یو لوګو جوړ شوی ده مطلب دا چې دا مختلف حلقې پاغي ګوت وي نو دا زما په خیال باندې په دې وخت کې چې دینو د عمران خان د ګورنمنت چې کوم دا ناروا چې مونږه مطلب مدینه ریاست راولو دا یو خنداوه یو لوبه او دی خلکو کې د دین هم یو دغه پیدا شو نیگیټیو ریسپانس پیدا شو کړه روان وخت یو سړی په یو رښتیا سره هم دا ناروي کې دي شي خلک د دین متنفر شي ولې چې خلکو بزین کې بدل دا نارو مخکې موږ اوریدل او د خلکو سکولینګ او ګرونینګ خو هغه شان نه دي شي زما په خیال د دې هم یو کوشش پکار دی چې یاره خلکو چې کوم نیکان صالحان خلک دي په هرې پارټۍ کې دي او کم از کم دا یو ضرورت محسوس کړي دا پیژندل دی وکي چې مطلب مدینه ریاست داسې نو داغي ناری او داغي چې کوم مطلب نکات هغه داسې نو خو یو راته چې دا وایي مونږ ګورو چې لکه دا یو کوم علماء کرام چې دي یا مذهبي طبقات چې دي په دې ټول نه چې کوم غټ کردار دی خو د دې دعوت تبلیغ کول دی خلکو ته مطلب دا د الله تعالی دین په صحیح طریقه باندې رسول دا د دوی هغه منصب هم دی او د ځکه ورته د پیغمبرانو ورثه هم و چې دا دغه ورثه دي او کله چې دی په سیاست کې ککړ شو د علماء کرام او دا نو د دوی نه زما په خیال باندې کافي حد پورې په دغه کم د دعوت تبلیغ لار چوا هغه د دوی نه په شکل کې پاتې شوی دا تاسو دې ته په نظر کې ګورئ چې دا د دوی دغه دین نه یا دغه دینی احکام نه روګردانی خونه ده
داسې چل دی چې مونږ به حیثیت که زه ځان یادوم اول به د ځانه شروع کوو په دې معاشره کې چې زموږ څومره علما کرام دي او نیکان صالحان خلک دي د دین نه خبر خلک دي نو مونږ هم د دې معاشري حصه یو په مونږ کې به هم کمزوري اول به خپل کمزوري باندې خبره کوو بیا به د خپل کمزوري د رفع کولو بیا به بل ته مونږ تبلیغ کوو خلک په پښتو کې اشاره کوي چې ته بل ته ګوتې نیسي نو څلور ګوتې ځان ته نو زما په خیال چې اولنۍ خبره خدا ده چې دا کمې زمونږ په خلکو کې شته اول به ځان یادم زمونږ دیني طبقو کې شته مونږ هم پکار دي چې یاره مونږ دا وکړو خدای یو خبره بالکل غلطه ده چې علما کرامو د دې یو طرف نه بل طرف ته تللی دي زما په خیال څنګه چې ما تاسو ته د قرآن شریف د سورې بقره هغه کوم آیت وړاندې کو چې ادخلوا فی السلم کافه په دین کې پوره نه ننوځئ او په دې کې تفرقه بازي او په دې کې ډلې پرې جوړول نه دي پکار چې کوم د دین معاملات دي تسوي چې هغه تکي هم زما په خیال باندې دا خو خبره ټیک خبره نه ده چې یاره علما کرام اگر چې داسې علما به وي چې هغوی مطلب دین کار مکمل پرېښودي دا خبره نه ده او سړی مکمل سیاست طرف ته متوجه شي او د هغه ټول کوششونه په دې میدان کې نو دا هم یو غلطه خبره ده ځکه چې د سړی سکولینګ او د سړی تربیت د لپاره شوی دی او د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مطلب وینام دا چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه چې سړی قرآن یاد کی او حدیث یاد کی زما په خیال دا غي بنیادی اولنې پرایورټي دا چې هغه بل سړی ته ورسي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسان پرایورټي دا چې هغه د الله عبادت وکړي خپل ژوندۍ کې دا شی نافذم کی زما په خیال کم علما کدسي سوکی او یپم دسي انسان فرض کې خامخا بد او خي نو په کار دي چې هغه خپل بنیادی ذمہ دارو طرف ته متوجي شي چې کوم ابتدایي او پرایمري ذمہ داري دي او سیاست او معاملات او د ژوند طریقې دا چې انسان باندې کړی دي هغه طرف توجه وکړه ده خدا الزام چې په علما سو کوله کې چې علما د خپل پټکي او خپل صادر او خپل منبر او محراب پرې خو دي دا غلطه خبره ده بلکې دا د ژوند د دې شیزونو سره تړلې خبره دي خو چون کې د خلکو تربیت نه شي استاد خیالم دا دی چې لکه سیاست او کیسه دا څنګه د ګنداست شجره ممنوع ده شجره ممنوع بلکې دا زمونږ د دین یو اهمه حصہ ده نو په دې وجه باندې د دین سره سره دا هم د تربیت یو ذریعہ ده یا د تربیت ذرایع د لپاره مونږ لارې جوړو ځکه چې کله سړي سره تاسو خبره سمجو چې طاقتي تاسو ریاستي تاسو اقتدار نو تبع هغه د نیکو د خورول لپاره تاسو موافق دي ورکوټ مثال در کول شم لکه تاسو ګورئ زمونږ د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم داسې صحابه کرام رضی الله عنهم تیر شوی دي ټول عمر هغوی jihad کړی او ځینې د صحابه تیر شوي چې هغوی ټول عمر د دین تبلیغ کړی احادیث بیان کړي خو دا یو صحابي دی بل ته نه لګېدلی چې دی ورته ویلي چې تا خو دا کار نه دی کړی ولې دا الله پاک په یو انسان کې خپل انسټینکټیولی یو شی هم مطلب جینیټیکلی ښودی چې هغه شیز هغه مطلب خدای پاک له طاقت ورکړي یو سړی دی فرض کړي تاسو له الله پاک طاقت درکړی دی او یو نوی انیشیټیو خلې د خلکو اویرنس کوي اوس تاسو هم دا ذمہ داري ده چې تاسو خلکو دا وښیئ چې کوم کار پکار دی اوس که تاسو د دې ذمہ دارۍ نه بل ځای ته لاړ شئ نو زما په خیال چې هغه ذمہ داري به کما حق تاسو ادا نه کړئ دغه شان یو سړی دی دغه ټول عمر تربیت په اسلام او قرآن او حدیث کې شوی دی نو زما په خیال دا اول پرایورټي دا چې خلکو ته دا وښیي د دې نه علاوه که دغه په بل مطلب شوبه کې هم دغه څه ماسټري ده او دغه څه تربیت او تجربه ده نو پکار چې دغه ته هم خلک روشناس کړي زما په خیال د دې څه ګناه خو نشته چې خامخا یو سړی دی یو شوبه کې دغه ذمہ داري دا کوي او خامخا بلکې به دا کوي بلکې په حیثیت مسلمان خو زما په خیال چې هر یو شوبه چې دا د خلکو سره چې تاسو څومره انټریکشن راځي که د میډیا په ترو راځي که به حیثیت عالم مبلغ او خطیب راځي یا استاد او ټیچر راځي نو اولنې خبره د خلکو پازیټیو سوچ جوړول مثبت سوچ جوړول او هغوی ته اول خپل کلتور خپل مذهب خپل اسلام ښودل چې دا موږ څه وایي د هغې نه علاوه بیا ستا د معاشري کوم ضروریات دي بیا په معاشره کې کومه برایي په کوم ځای کې ډېره ده زما په خیال د هغې اول خلاف جهاد پکار دی چې د خلکو تربیت وشي دې ځای کې تورنه یو سوال بل دا زما ذهن ته راځي چې څنګه تاسو وایي که فرض که زموږ سره اختیار نه وي به طور یو عالم فاضل لګیا دی دعوت طریقې کار خو د خپل کړی دی خو دته هغه اختیار نه راځي چې بعضې څیزونه د مطلب دا د هغې د روکتام دپاره د اقداماتو کړي آیا دغلته زما دا یو سوال هم پیدا کېږي او یو عام خبره هم ده مونږ معاشره کې زموږ دا ډېر زیات لکه ګورو ورته چې دا ډېر زیات دي دا څیزونه یو عالم سړی یا زمونږ یو دغه نیکه طبقه یا دغه پاکه طبقه چې هغه د دعوت و تبلیغ کار کوي نو دغه ځای ته څنګه تاسو خبرو وکړو چې دین قیام چې کوم دی دا خو ټیک ته د اسلام دغه به یو منشا هم دا قایمول د دین خو زما خیال د ټول نه غټ چې کوم دی نو د دین دعوت دی آیا که دغه خلکو ته مونږ دعوت نه دی رسولی چې زیاتره مونږ په معاشره کې ګورو هغه خلک چې نه خبره دی نو که پرس د دعوت هغې ته نه دی رسېدلی او په هغې باندې مونږ د دین د قیام هغه کومه فارموله لاګو کوو بیا مونږ ته لاس ته راځي او هغه کوو نو آیا دا به د هغه خلکو سره څه زیاتې غوندې نه وي ورجی اول تاسو ته زه ووایم زموږ په دې معاشره کې اول به د ځانه شروع کړو بحیثیت یو عالم او مبلغ له یو تبلیغي له
یو خطیب لا یو پروفیسر لا یو استاد لا سپکار دي چې د معاشري کم هغه کړکېجن مسایل دي چې هغه د خلک دا غینه خبر کی دا مثبت تبدیلی ده بیا د دغه د حل کولو دغه لپاره پوښپګاری کته سو ګوري مونږ خپل مسجد او محراب مونږ لم پکار دي چې مونږه د تفرق بازی خو اول علماء کرام مشهور شي دا غلطي وشي مطلب په یو سیاسي پارټي خبرو وشي نو پکار دي چې مونږه د خپل منصب او د خپل منبر او خپل محراب پازیټیو استعمال کو او کدی اورور سره زبون په خبره اتفاق نه اتفاقی راځي یا په یو خبره باندې څه چپلش جوړي سم مسائل جوړي زما په خیال چې هغه مونږه میډیا تر واستل او غد سي پلوي محراب منبر او محراب تقریر کول په ځای باندې کدا سره موږ په خپل یو نشست او برخاست وکړو زما په خځه دا مسلې په هغه باندې ډېر خال کیږي او په هغه طرف باندې کوشش وکړو ځکه چې عوام الناس کو دومره نه خبر چې حقیقت حال او د ژوند د ترولو طریقه څه ده بلکې د څه خلک موږ وینو چې هغه چې را دا کم اسلام قبول کو تاسو د اسلام قبول کو د دې پلان کې پارټي د اسلام قبول کو کله اهل حدیث اسلام قبول کو دا ولي چې د خلکو ته پته نشته کنه کته یو سړي ته دا وی چې وروره دغه مسلمان دی د مسلمان دی زموږ صرف فکری اختلاف خو ځینې خلک دا فکری اختلاف په داسې انداز کې پیش کوي چې خلک وایي چې نه د طریقې کار د ژوندۍ او د ژوند غلط دی او زما نو دا غلطه خبره ده زما په خیال چې په ښه طریقې باندې خپل سوچ وړاندې کول او خلکو ته هم یو دعوت ورکول چې راشه زما او دغه موازنه وکړو کمپیریزن ته وکړه چې یاره زه څه کوم او زه څه کوم زما څه کار دی زما په خیال دا یو ښکلې خبره ده لکه زه تاسو په خپله دا ووایم زه په خپله مختلف ادارو سکولز ته ځم بلکې د هرې طبقې سره زما ناسته ده ما ته د اوسه پورې دا یو څیز نه دی محسوس شوی چې آیا زه په دې اداره کې لګیم او دا طبقې والا د دې دیني یا د سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتي او د دې سره ساتي بلکې زما والد صاحب تاسو په خپله زمانه ښه پېژنئ هغوی هم زندگی په دې کې تیر کړې وه په دې علاقه کې د جماعت ملګري کم وو خو هغوی همیشه یا سیټ ګټلی دی یا په دویم ځل رانه دا ولې دا د هغوی هغه سوچ او د هغوی هغه انداز طریقه‌کار مثبت سوچ و چې هغوی به خلکو ته کتل چې د دې سړي ضرورت څنګه دی او د هغه ضرورت موافق په جواب ورکړو نو زما په خیال چې دا هم یو ښه طریقه ده چې په هغه انداز باندې سړی د هغې جواب ورکړي مولانا صاحب یو بل سوال زما دا دی نن سبا موږ په سوشل میډیا زیات ګورو ډېر ښه علماء کرام زموږ خو چې کوم د علم یو تصور دی هغه دا دی چې د مدرسې نه فارغ دی مفتي دی پټکۍ په سر دی اوږده ږیره ده په سنتو په شاله برابر دی په لوی سټیج باندې هغې لګیا دي بهتان تراشي کوي هغې مطلب دا دی د خلکو هغه پګړۍ اوچالوي د لاندې نورو سیاسي ګوندونو یا د هغې د مشرانو یا د عامو وګړو د هغې هغه لهجه او یا د هغې کوم انداز خطابت دی نو هغه د دعوت چې کوم هغه انداز دی کوم د حلم او د حکمت هغه د برداشت هغه نه دی بلکې زما خیال چې په هغې باندې د دین نه خلک نور متنفره کېږي نو آیا داسې او غیر کې دغه د علماو په جامه کې لکه یو عام سړی که دا خبره کوي نو هغه خو لکه بیا هم سړی قابل قبول وي خو که یو عالم فاضل او هغه ځان ته مفتي وي یا هغه ځان ته بل څه وي او په سټیج ولاړ دی او هغه د هغه اسلامي چهرې دننه هغه لګیا دی په خلکو باندې بهتان تراشي کوي الزامونه لګوي یا دا قسمه نیگیټیو کمنټس ورکوي نو او هغه مطلب په سیاست کې یو مجموعي طور ځان انوالو کړی دی نو آیا د دې نه څنګه چې په هر یو ځای کې د هر یو شیز مطلب دا دی چې یو مثبت او د هغې یو کردار هم انتقشن منفي کردار هم یو نیگیټیو امپیکټ هم د هغې زموږ مولوي صاحب یو خبره کوله خبره زه اکثر په هر ځای کې اکثر کوټ کوم او د هغې ډېر ښکلی مطلب اثر هم دی هغوی به وایي چې یو طالب علم به هله طالب علم جوړېږي چې دی یو ځای ته د اخلاص په شکل کې لاړ شي چې دا شی به یادو نو ته به دا شی یادېږي صحیح او عالم به هله عالم جوړېږي چې عالم په دې وجه نه چې عالم 100 کتابونه ویلي او 50 کتابونه ویلي دي او 100 کاله تېر کو که 15 کاله تېر کړل د عالم سره چې حکمت نو د عالم ولې دې په دې ته ګوري چې زه جنازه کوم نو دا جنازه یخني ده او ګرمي ده وخت لږ دی او که ډېر دی دا د کم د حج ورځې دي که د عمرې ورځې دي که د رمضان ورځې دي که دا کم کس چې دی بیمار دی د چا تپوس لازم نو بنیادي خبره دا ده چې عالم سره حکمت پکار دی او سورې نحل که موږ یو سړی د یو مبلغ بنیادي خصوصیات معلوموي چې عالم او مبلغ صحیح نو قرآن موږ ته د سورې نحل اخر کې ادعو فی سبیل الله ربک بالحکمت والموعظة الحسنه یعنی الله خلقو ته موعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن د خلکو سره په داسې انداز کې باس مباحثه کوه چې خی او دعوت پسند ورکې د حکمت او د دعوت سره به داسې طریقه کار چې په خلکو باندې دا خبره درنه ونه لګي اوس زموږ په دې وخت کې تاسو په خپله وګورئ چې میډیا سوشل میډیا روانه ده تاسو زموږ سیوا خبر یې دا کوم خلک چې ناست دی لګیا دی په دې وخت کې او منبر او محراب استعمالوي نو دغه خلک هم د هغوی دونه تربیت نه دی شوی باقي هم ځینې کسان داسې دي چې دغه شیز د دې دپاره استعمالي چې یو ماته یو مطلب دی چې یو امپیټس میلاو شي زه مشهور شم په دې علاقه کې نو دې دپاره استعمالي که دا یو سړی که داسې یو سړی چې هغه د حکمت تحت او د اخلاص دننه
او د سورې نحل د اخرنی 3 آیتونو مطابق خپل دعوت رسي خلکو ته نو د چرته د چا سره باس نه کوي د چرته د چا سره باس کوي نو هم به یو دایره کې دننه دغه شانتي چې د الله په لار کې د خلک راوړي د به د حکمت استعمال کوي حکمت وایي څه حکمت دي ته وایي چې ته موقع او محل ته ګوري کته یو طالب علم ته لګي نو ته طالب علم ته یو میډیم کې لګي کته یو علماء ته لګي نو علماء ته په بل انداز کې لګي ته خپل چار چاپیر او خپل گرد و پیش د ګوري او داغي مطابق به خبره کوي زما په خیال هغه خبره په خلکو باندې اثر کوي او نو سبا خلکم تقریبا نو په دې پوه شوی دی چې کم عالم غواړي چې د خلکو تربیت وکړي او یو پازیټیو سوچ خلکو ته وړاندې کړي خلک پوهي کې په حقیقت علم نه او پاتې شو دا چې دنیا د نو په دنیا کې خو بد بار ځای کېشته نو دا خبره چې کم خلک غلط کار کوي دا وخت لګي او چې کم خلک کار کوي نو ورستم خلک یاد ساتي ټیک دی او دا راته ته ورمنسب یو بل سوال مهم سوال او هغه دا دی چې به تور جماعت اسلامي او د اعظم تاسو رکن هم یې او تاسو سره ذمہ داری دا په دې وخت کې د تحصیل د نائب امیر ذمہ داری هم تاسو سره ده جماعت اسلامي او د وخت کې څنګه چې مامخ کې مذهبي او سیاسي طریقې کار اغله یاد پر ملک لوبي څومره د دې تاسو مطمئن او د دې د بهتري اگر چې د موږ په تلګرام کوتونکو چې د جماعت اسلامي پلیټ فارم سوشل میډیا یا عام میډیا نه د غي د پر خپل شورای د غي خپل بیا د ارکان خپل اجلاس او باغی کې یو بل احتساب طریقې کار خو بیا هم هغه سيزونه چې موږ عوام واړي چې د جماعت زکه چې تعلق او سیاسي تور برای راست جماعت اسلامي عوام ترازی نو په دې وجه باندې هغه خبرې لازمي پکار دي چې مونږ د عوامو په اعتماد کې واخلو خبرې کو کوم چې د مذهب سره تعلق ساتي یا مذهبي د غي طریقې کار د نو پکار دار چې هغه ځان لا هغه د علماء تر حد پورې پاغي باندې دی بر سره دغه کې ډایلاګ وکي نو دا حواله سره تاسو نیم چې دا کوم موجوده دغه چې د طریقې کار چې دی لکه زمونږ ګورو پولیټیکل د خبره کومه د دې تاسو څومره مطمئنی او کنه د کسه نوې تبدیلی د حالاتو د وخت ضرورت مطابق پکار ده اصل خو چې انسان جوړ لږی د انسان او ژوندۍ د تجرباتو سره او د تبدیلو سره مطلب مخامخ ده زموږ والد صاحب په کتاب کې دا وی چې کوم کتاب دی ما دا وی په کوم فتاوا روان کړی حیات او افکار نو کې یو ډېر خپل خبره کړې دا یو د ما په خیال چې خبره د دې سره ډېر جوړښت ساتي او تعلق ساتي د اساسو د سوال سره او وی چې کله د جماعت اسلامي پاین کې مدالي کې شوی چې جماعت اسلامي هغه کس رکن کوي چې هغه د اخلاص سره او د جماعت اسلامي د چې کوم حدود او قیود دي داغه دننه خپل ژوندۍ تیری او مطلب چې کوم هغه بنیادی احکام د اسلام دي دغه مطابق خپل ژوندۍ تیری د جماعت اسلامي رکن شو به چې جماعت اسلامي رکن شي او د یو ذمہ داری په جماعت اسلامي کې ګورو موږ دې ته نه ګورو د جماعت اسلامي پاین کې مدالي کې شوی چې د دې سړی سره څومره پیسې دي د درشته او کنيشته د جیدات شته او کنيشته د جماعت اسلامي د دې سړی للهیت ته ګوري د اخلاص ته ګوري د محبت ته ګوري د دې پارټي سره او د منډي او تړلې ته ګوري دغه په لحاظ سره غلا یو عہده ور کوي خو دې ځکه یو سوال پیدا کیږي چې کله یو سړی ته ودرې د جماعت اسلامي د فارغ وتا یو ذمہ دار جوړ کو رکن شو یا امیر شو یا نائب امیر شو یا تحصیل یا ضلع او هغه پسې د مرکزی امیر پورې او چې کم کس ته د جماعت اسلامي یو کس ته وغه عوامي خلکو ته ودرې نو په دې ټیم کې زموږ والد سیملی کې چې د سیم پکار دي چې په دغه ټیم کې مونږ په دې کې مطلب مشاهده وکړو چې کم کسان مونږ ودرو چې آیا د خلکو ریسپانس او د خلکو نبض دا سوي پل سوي چې عوام کم سره واړي زما په خاطر دغه چې لم ته فوقیت پر پکار دی او د کوم کوشش کول پکار دي چې کم سړی د خلکو د مزاج موافق دی د خلکو د ضرورتو د وخت سره غلې دی چې د سړی پکار دی چې هغه اخلاص می هغه د سیم نه چې هغه مطلب دی چې عوامو له دروغ وي او بلکې رښتیا وته وي ولې سه الیکشن کې ګرځیدو نو هغه به الیکشن کې دا نه وي خلکو ته چې زه به تعالی دا نه کوم زه د دام نشم کولای دام نشم دروغ د نشم خو مخکې ما یو وخت تیر کړی دی یو پاک وخت تیر کړی دی چې کوم کار زما طاقت او زما کرایټیریا و دا غي دنه د مستاسره زه خپل پوره تعاون کوم او دا نشم ویلې چې زه به دا چل کوم او زه به تعالی پلان کې کار کوم دا وخت تللی خبرې دي د مینه یو خپل جوریسډکشن دی د ام پی خپل جوریسډکشن دی داغه کوم پورټفولیو د پای کې لیکل شوی دی چې د تعالی دا کار کوي مطلب دی چې د بجلی په مت کې د سویګیس په مت کې د ترانسفر او د پوسټینګ په سلسله کې په علاقه کې د فلاحي کارونو په سلسله کې زما په خیال چې دغه شسته کول پکاري او په دې کې د ټولو نه غټه خبره ده چې سو پورې زمون عوام د دې شیز نه پوي شوی چې یو سړی قومي اسمبلی ته لاړی د دې سړی پورټفولیو سره دغه شان یو سړی سېنټ ته لاړی دی به قانون سازي کوي کنه دی مال چې د شناختی کارت او پاسپورت جوړي ټیک ته په هغه کې د یو کردار دی حکومت لور کړو حکومت له پکار ده نو چې دا شزونه امنګانی او پی ایل لور کړی او په دې وخت کې چې چونکه دی ولدا ور کړی دي نو زما په خیال پاغي کې خپل کوشش کول پکار دي او د عوامو سره یو خار ربط ساتل پکار دي او اوله مت دروغ دی ول پکار زما په خیال زما خیالم دا دی چې جماعت اسلامي هم په دغه خطوط باندې غوډه محسوسي
او تبدیلی خو د وخت سره تړلې شوې ده او ښه تبدیلی او مثبت تبدیلی خو هر پارټي چې دی نو قبلې نو زموږ دغه کوشش روان دي ان شاء الله تعالی په دې وخت کې موږ خپل علاقو د لپاره مختلف چې دی نو د میرز او د تحصیل چیرمنانو د لپاره موږ ذمہ داران درولې دي ان شاء الله تعالی عوام باغوي ته معلومي چې پاغي کې بعد ان شاء الله تعالی د نور خلکو په نسبت باندې زمون کسان کم از کم دومره چې داسې بني چې پاغه باندې بداسي د مختلفو خطرناک سنگین الزامات او هغه به یو صفا کردار والی نو په دغه کې کوشش وکړ دی جی مولانا سی بالکل دا یو ملګری کمنټ هم کوي چې موجوده وخت کې د جماعت اسلامي نه علاوه څومره چې زیاتره سیاسي خلک په یو بل پتوې لګوي چې دا دوی مخالفین یا يهود او نصارا ملګری دي نو آیا داس خبره کول جایز دي او کنه او که واقعي هغه خلک د اسلام دشمنان او يهود ملګری دي الله دې زما په ملک د الله او د الله د رسول قانون راولي نو دا یو خبره دی یو سوال دا کړی دی چې دا خبره داسې ده لکه عمران خان خلک یادې چې او دا د يهودو ایجنټ دی نو آیا داسې قسمه خبره چې تاسو را یو ثبوت نو په کار دار چې سره ثبوت قوم ته وړاندې کی چې دا د رجحان دي څو اقدامات هم داسې چې دا غیر به پته لګي خو تاسو دا وچ دا قسمه الزامات یا فتوی لګول دا جایز دي ګورجی اسلامي لحاظ سره خو چې ترسو پوری ستاسو د یو شی دلیل او ثبوت نه اسلام تعالی دی اجازه نه کوي بلکې اسلام د خلاف ستاسو سزا در کولی شي په تمامه حدود او قیود نافذ کولی شي غټه خبره ده چې په دې وخت کې دا خو یو سیاسي سټنټ ته تاسو په زمانه خپويږي او زما په خیال چې خلک یې سیاسي تور چې دینو دا ایکسپلویټ کوي او د خپل دغه د پاره استعمالي کاغذ سوکي او زما په خیال چې دینو د سنگین الزامات ترسو پورې د سړي سره د یو شی ثبوتي بل درې چې د دې جوابات خو هغه سړی ورکول شي چې کم سړی د دې الزامات لګي چې ارسو کې کاغه یو ورکر دی او کاغه یو سیاسي پارټي او د ګوند مطلب مشر دی زما په خیال چې هغه خو زنه شم ورکول چې دا یو شی الزام لګي نو پکاره چې عوام دا غن تاسو کی چې آیت دا قسم سنگین الزامات لګي تاسو د دې دلیل او ثبوت شته ثبوت خو عوام ته کوي ان شاء الله عوام به هغه سره مطلب دا وي یو دغه شی او تربیت وشي چې پته وتلی چې واقعي تاسو دې خو البته کدی یو سړي سره ثبوت نه نو په اسلام کې ته په چا باندې د سنگین الزامات نشي بلکې د سړي چې کوم مطلب شرع مونږ ظاهر ته ګوري زما په خیال چې کوم سړی دی وغه مطلب جمعه تزي هغه الله تعالی او هغه پیغمبر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او خاتم الانبیاء وي زما په خیال چې پاغه باندې بیا د سنگین الزامات لګول نه دي مناسب نه دي ها بل دا ته مولانا سپ تاسو وختي ما دا خبرو کړل چې تاسو کورنۍ یقینا یو سیاسي کورنۍ دا بل دا چې د سیاسي کورنۍ سره سره خصوصا تاسو بذات خود مولانا رحمت الله علیه چې کله ژوندې وو هغه په وخت کې تاسو دا غسر به تور سیاسي مشر کردار ادا کو د علاقې چې څومره مسایل تاسو په وړاندې باندې او تاسو به داغه پرانا کې هغه ته مشورې هم ورکول او دا غسر هم کارم کو کچته په مستقبل کې جماعت اسلامي یو ځل بیا دوه چې موږ ته زمون په تحصیل کې یا زمون په ځل کې د دې کورنۍ د یو فرد بیا ضرورت تاسو غوندي په شکل کې او ځکه چې ماته سوي چې یو سړی په دینی علوم باندې هم پوهه دی په دنیاوي کم معاصر علومونه چې ته مونږ وایو انګریزي دا میث بل سری هغه هم پوهه دی په سیاست باندې هم دا یو ډېر لوی عبور دی بیا په خاندان کې پاتې شوی دی نو دا یقینا دا یو سرمایه ده د قوم د لپاره سرمایه ده د علاقې لپاره سرمایه ده او د وطن لپاره خصوصا د غټه سرمایه ده چې دا قسم خلک موجود دي نو کله چې سیاسي کردار تاسو ادا کېدل پسر راشي نو آیا تاسو به ورته تیار یې اول خو جی تاسو شکریا دا چې خلک زموږ متعلق یو داسې یو پازیټیو سوچ لري ځکه چې هر انسان چې دی نو کمزور دی دا مشکلات او دا سره مخامخ دا میرټس او دا ډی میرټس هم خو تر اوسه پورې تقریبا زموږ په علاقې کې کافي وخت شو او زه چې چرته زما بلکې زموږ د خاندان کې زموږ د کور یو ورکوټه ماشوم هم یوزي دزي نو د خلکو زموږ د توقعات شته چې د مولانا سي فیملی د نوغي مطلب په علاقې کې یو پازیټیو کردار ادا کوي دغه شان کې موږ ته پارټي زموږ خپل پارټي دا او دغه لپاره زموږ مندن مخکې مزیر او بیا مزیر دی بلکې زموږ د اداره د غیر چې څومره کسانو زی دغه نوې نسل هم زموږ د پارټي د لپاره یو نوې کیپ دی ان شاء الله تعالی ک نوې وخت کې موږ څه ذمہ داری راکېږي ان شاء الله تعالی موږ دا غینه مخ ناړو او کوشش پدا کوو چې موږ هم هغه شان کار وکړو چې مطلب څنګه زموږ د والد صاحب او وسم خلک دا وی مطلب ذکر خیر کوي نو کوشش وکړو چې موږ هم پاغه خطوط دا وی پاغه مطلب فوټپرینټس باندې لاړ شو پاغه ټریکس باندې خپل کار وکړو ان شاء الله یو سوال بل تورمان بيدار ته خپل تاسو د یو مدرسې مهتمم یې دا غین تاسو په سلګونو کسان هر کال چې کوم د فارغيږي او معاشره ته زی خو په دغه کوم بعض خلک د په نظر راځي چې موږ لکه کم روایتي د دین چې کوم یو تعبیر دی هغه خو زیاتره پکې دغه دی او دا سره سره پاږي کې هغه د تعصب کوم چې وته مونږه دینی تعصب وایو دنیا معاملات خدای دغه لې خو
دغه سيزونه پکې په نظر راځي. نو آیا تاسو په ادارو کې داسې یو میکانیزم شته چې په هغه کې تاسو ته یو خو لکه عام د وینا تر حد پورې مدل ته لګیا یو په سټیج باندې یا تاسو د پوهه لري یو پولیټیکل تاسو یو تربیت خو شوی دی خدای کم طالب علمان چې تاسو مدارس ته راغلي او دنه تاسو سره واته کله پاتې شي دغه دغه سیاسي حالو ځل مکمل یو طرف ته په دینی سانچه کې پاتې شي دي. خو نو دا کې لازمي خبردار چې کوم کتابونه ویلي دي هغه کوم دینی مسائل زده کړی دي احادیث زده کړی دي د مختلف طبقات فکر هغه کې اختلاف خوشته دغه اختلاف هغه کې تر کافي حد پورې زینه موجود دي. نو داسې میکانیزم تاسو خپلولې شي یا خپل کړی وي چې تاسو د مدارسونو خصوصا د جماعت اسلامي د مدارسونو کم طالب علمان وزي نو چې په عام معاشره کې هغه په دغه مذهبي ولم دومره لیبرل وي چې ټول عوام هغه ته اپیل کوي قبلې او مذهبي نور خلک چې کاغي هم څه قسمه داسې فتوی لګي یا څه لګي نو چې دوی سره هغه مضبوط دلایل او د اخلاق او د دایره اعلی معیار وي چې هغه په مقابله وکړي. اول خو جی تاسو ته دا وې ما د نورو ادارو متعلق خو لکه هر یو اداره خپل کوشش کوي او د هر یو ادارې مشر چې یا بخامخا دا غواړي تاسو په خپل هم د ادارو بلکې د دوه درې ادارو مشري کوي تاسو ته هم پته چې ور سره دا غواړي چې زما د ادارې د نیکنامي او زما د ادارې نه چې کم کسو مطلب کوالیفاید فارغ التحصیل کیږي باقي کې دا ګټس او باقي د خصوصیات موجودي چې هغه د وخت در روان د مشکلاتو مقابله په خطر طریقې سره وکړي. زما په خیال چې زه به تاسو ته وایم چې زمونږ په دې تیر شوي کال کې یو اداره د کوټ پاکستان مونږه په خپل جامع کې تقریبا 30 الکانو ته د انګلیش کورسز په دې کال کې کړي دي. 15-20 ماشومان له موږ د انګلیش کورسز او پروګرامونه کړي او د هغه کالجز او یونیورسيټي نه غوي خپل سرټیفیکټس ملو شوي دي. موږ په خپل اداره کې د دې درسي نظامی سره خپل یو کورس جوړ کړی دی قرآن حدیث کورس. په قرآن حدیث کورس کې موږ ماشوم ته یوازې دا نه ښیو چې د قرآن څنګه وایي بلکې موږ کمپیریټیو سټډي هم هغوی ته ښیو چې د لسانیاتو په لحاظ سره د اردو د انګلیش سره څومره تعلق ساتي د انګلیش د اردو سره څنګه تعلق دی بل پکې موږ یو خپل تخصص کورس جوړ کړی دی سپیشلایز کورس چې هغې دپاره موږ ځان سرټیفیکټس ورکوو او چې کوم ماشومان زموږ د شهادت العالمیه یعنې د وړې دورې د غټې دورې سټوډنټس دي هغوی ته موږ دا مښیو چې په دې وخت کې د بینکینګ سیکټر څنګه دی مطلب کم شي ته چې دی نو هغه یو حلال کاروبار یو کم ته حرام کاروبار وي د دې نه علاوه د فقه څومره جهد دي او دا چې موږ په کم فکري اختلاف دی دا د فقهي اختلاف دی د دې د ختمولو دپاره څه کوششونه پکار دي د دې نه علاوه موږ ماشومانو ته چې څومره د وخت ضرورت او مروجه طریقه کار دی دا متخیو بلکې ایون موږ ته دا مخیو چې په دې وخت کې دا څومره ازم موجود دي او د دې ازم مقابله په یو مثبت شکل کول او خلک خپل دایره کار ته رارسول دا به څنګه کیږي دا موږ مکمل یو کورس جوړ کړی دی یو جامع کورس جوړ کړی دی ان شاء الله تعالی څه ټایم کې به موږ تاسو ټیم راغواړو او دا شی هم تاسو سره موږ شیر کوو چې یاره موږ دا خپل کوششونه روان کړي دي او موږ دا کوششونه د سکولونو نه او کالجونو ته هم رسوو چې زموږ په دې معاشره کې دا شی ختم شي چې دا تفرقه بازي او دا د یو بل خلاف دا ډلې پرې په معمولی خبره د یو بل سره جګړه کول او منبر او محراب او مدارس په داسې شکل باندې یا بدنامول یا یادول چې دا غوي خو بس نور څه کار نشته خو دا شی بیانوي. زما په خیال باندې ان شاء الله تعالی ډېر پازیټیو چینجز راغلي دي او زه خو د نور ادارو نه کوم خو زموږ چې کم د جماعت سره کم وابسته ادارې دي زموږ اولین کوشش دا دی چې زموږ نه یو کس فارغېږي موږ هغه ته اولنی تعلیم دا ورکوو چې ته به د یوې فکري حلقې خلاف خبره نه کوې او که خبرې کې هم نو په دلیل سره په ثبوت سره او د اخلاقو په دایره کې دننه دا خو اولنی زموږ د ادارو کار دی بلکې زه په خپله د مختلف ادارو مختلف خلکو سره کېنم او ما دا محسوسه کړې ده چې هغوی اترونه سی یو دار ته وایي چې څنګه مونږ وایي چې جماعت اسلامي کم چې داغي یو موټو داغي غټه چې قرآن و سنت کی دعوت لیکر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ د مولانا مودودی سے یو معقوله دا داغي یو دغه دی پرور دی داغي ترمه مونږ ګورو جماعت اسلامي په دغه حواله باندې یو ډېر غټ دعوتي کار کوي او یقینا په کې لیکل لټریچر دی بیا دغه مختلف په طریقه څنګه چې تاسو جوړ کړئ جوړیږي نو هغه زموږ ملګری خبره ده چې سیاست افسر چې جوړي د مختلفو مراحلو نه وباسي اگر چې نن په معیار کې سره کافیه د پوره کیمرا غلې دي او دغه اثرات پرازي درته چې د کم سیاست کې دوی ساخلي سم دې نظرینه ما چې د جماعت اسلامي هغه دعوتي طریقې کار چې دی کافي حد پورې هغه متاثر ښکاري دغه نه سیاسي کمناره بازی چې دا هغه په دې دغه کې زموږ مجموعي توجیهات روان ده او دغه سره زدام چې زموږ کم مشران دي لکه دغه د خلونم کله د سیاسي غونډه لکه سمود وړاندې په باجوړ کې سراج الله سی خبره کړې و سد منګي او د شملو خبره کړې و او هغه ډېر وایرل شو بیا خلکو کته نو د یو دومره بین الاقوامي تنظیمونو ته موږ کوی چې په ټوله دنیا کې دغه برانچز دي او دغه دي
او دغه د مشر د یو دومره غیر سنجیده رویه په وجه هغه ځکه خلکو ته داسې مزاحمت خیز غونډه ښکارا شو او د خبر لازمه چې دا تناسب کې چې تفرق نه کم تناسب پکار دی دعوتي تناسب څومره پکار دی سیاسي تناسب دومره څه پکار دی د سیاسي ضرورت پر دین باندې غالبول پکار دي کنه د دین پر سیاسي ضرورت باندې غالبول پکار دي زما په خیال خو د دوانو په منځ کې بیلانس پکار دی پاتې شو دا خبره چې زمونږ امیر جماعت چې کوم دا وی تاسو خبره ذکر وکړه نو امیر جماعت صاحب خو ماشاءالله تاسو سر په خپل ناس ته پاس کړی دا چرته ما وی د خبره نه کړی خو کله ناکله انسان د یو خبرو کې چې خلک خبره وایرل کی اوس د میډیا په کې لاس راشي نو زه په کې تاسو ته په ګوته نیسم او نو هغه دار چې هغه خو خبره دومره نه و چې ځکه چې نور جماعتونه تاسو ګوره په سټیج باندې او یې قسم اخلاقی رویه انداز او مظاهره کوي ګورنمنت په سېکټرز کې هم او اپوزیشن کې ناس خلک تم یادوم زموږ د جماعت اسلامي ماشاءالله تر اوسه پورې د سیو کردار یا د نوم نه راغلی چې زموږ د جماعت په خلکو باندې چا دا ګوته چوته کړی ده البته سلیپ اپ ټنګ یا د سیو خبره چې خبره د غزي د موقع مناسب نه و او مطلب یو سړی د شوی ده او به خلک په داسې شکل باندې شیر کوي چې دا غي یو بل رنگ ور کوي پاتې شو د یو انفرادي رکن د طرفنا یا د یو ذمہ دار طرفنا چې ته غلطي کېدل دا خو انساني مطلب کمزوري ده نو هغه مطلب دی چې پکاره چې هغه مونږ دومره وایرل نه کو دومره پروپاګاندا نه کو پاتې شو دا چې جماعت اسلامي تاسو کوم توازن یادوي چې را مخکي مطلب زموږ تربیت او ډیر زیات او دعوتی مهم پاغه باندې غالب اوس مطلب دی چې دعوتی مهم لکه کمزور شوی دی او تربیتی او دا چې کوم سیاسي ناربازي دا یا هغه راغلی دا اخو تاسو ګورئ زمونږ د وخت چې کوم روان دي او دنیا کې روانه ده نو په هر شي کې کمزوري ډیریږي او بل درې چې انسان هم کوششونه د طرف ته روان دي چې هغه زیات تر دی میډیا طرف ته ګوري چې دغه شي په کوم انداز باندې پیش کیږي نو کمزوري شته تاسو ته به زه دا وایم چې په دې وخت کې بېسيتي نائب امیر تحصیل ما د جماعت اسلامي د ټوټل کارونو ډیجیټلایزیشن کړی دی صحیح موږ د تحصیلي درګۍ د خپل ارکانو د تربیت او د سټډي سرکل د جوړولو لپاره څنګه چې په تاسو ذکر وکړو چې دا غي د لپاره مطلب یو جامع کوششونه د موږ چې بچته نن سبا موږ اکثر پروګرامونه لاړ شو مختلف ویلیج کونسل ته الته زموږ د ډیټا کمزوري و بلکې په پاکستان کې تاسو ته خپل پتهسته زموږ د جماعت اسلامي دا یو خاصه و چې زموږ سټډي سرکل زموږ دعوتی مهمونه د هر یو شی به یو پراپر پلانینګ او ریکارډ وو اوس موږ په دې ټیم کې هغه یو کوشش وکړی چې موږ دا مکمل ډیجیټلایز کړو بلکې په دې 29 جنوري باندې چې کوم زموږ د ختم بخاری تقریبا زموږ مرکزی امیر جماعت صاحب جناب سراج الله صاحب راغله او ناغوی ته موږ دا یو حاکم پیش کړل چې را زموږ جماعت اسلامي کله جوړه شو څومره عمره تیر شوي زموږ مختلف شعبجات برادر تنظیمات سدي په مختلف سېکټر کې زموږ مطلب قومي صوبایي د اوس پورې الیکشن شوي سس زموږ تناسب او زموږ کمزوري سوي زموږ کم ځای کې زموږ اوټپوټ خپل شوی دی بیا په رفاهي کارونو کې جماعت اسلامي په پاکستان کې مطلب کې د خدمت په شکل کې دا که په نورو ځایونو کې هغه خپل کوششونه او کارونه کوي نو هغه په څنګه شکل کې روانه ده بلکې عوامو ته دغه شیزونه خودل دي ته میډیا په شکل باندې ما باقاعده یو پریزنټیشن تیار کړی دی صحیح او د تحصیلي بټخیله هم نن سبا موږ باغی کار روان کړی دی نو چې تقریبا بر دیر لور او پر تلال شمه نو التم زمونږه چې کوم ذمہ داران ملګری او چې کله تاسو دا تیار کړئ نو بیا به کوشش کوو چې دا شی موږ په دغه باندې تیار کړو نو دغه طرف کوشش روان یو دا تاسو دا خبره چې توازن پکار دی چې یاره د انسان او څومره تربیت شوی عمره خبره وکړي سره د خپل حد نه سیوا خبره کوي نو خامخا سره لغزش یو پکې کمزوري پکې راځي نو دغه نه دی پکار یو دا غټ سوال پیدا کیږي تورما سي پولیټیکل سوال دی هغه دا دی چې موږ جماعت اسلامي ته دومره مهنت توجد څنګه تاسو چې رفاهي کارونه بس سپیشل وي ما چې لکه دا غي د امبولانس سیستم شو د خدمت کار شو یا دا غي علاوه اغوش د یتیمانو د پاره کوم یو پروجیکټ دا وي دا شان دنیا کارونه روان دي عوام نه مطمئن کیږي د جماعت اسلامي الان کې هغه ته د پته افراد کار هم دي د سره مضبوط ټیم ورک ته چې یقینا چې کوم ځای ته ورزي نو خپل یو کردار ښکارلو وي بیا هم د عوامو کم اعتماد به حل کېدل چې ته مونږ وایو کله چې سیاسي تور به خبره غل لازم مذهبي تور خو ماته واستوي چې دلته مونږ دا تقسیم کړي د جګړه پټکي والي دا مذهبي جماعت اسلامي په دغه حواله باندې تاسو پورې به تور مذهبي عوام نه قبلي دوی بزان قبلي یا د خپل عقبه قبلي کم چې لټریچر خپل ویل دي خو عوام په مذهبي تور هغه شان نه قبلي کم چې په کار ده اگر چې دا د دین دی جدید کم تصور چې دوی پېښ کړي هغه یو موډل دی خو هغه نه کیږي خو سیاسي تور دا وایم چې مونږ د سلیپس زمونږ نه کیږي د جماعت اسلامي خصوصا تاسو په حواله چې تاسو هغه اواز خپل چې کوم د خدمات چې دي دا تاسو د عوامو ته په هغه انداز کې ورونه رسول شي چې هغه په تاسو د ووټ اعتماد په شامل کی
اول خو چې تاسو ګورئ زه به دا دوباره راځم د میډیا طرف ته چې کله عمران خان ګورنمنټ نو راغلی نو میډیا بلکې بیرونی میډیا او بیرونی ادارو هم دا کوشش کوو لکه تاسو نن سبا خبر یې چې بیرونی څومره چینلز دي ادارې دي نو د هغوی په دې نن سبا په دې مطلب ماحول او پاغي باندې یو اثر کول هغه جوړول دا یو شیزو او د ګورنمنت ادارې هم پاغي کې مطلب انوالو وي جماعت اسلامي سره خو هغه نشته خو البته تاسو خبرو په چیرې څومره رفاهي کارونه مونږ کوو نو واقعي چې دا د ګورنمنت کارونه چې مونږ کوو هسپتالونه جوړول رفاهي کارونه کول په یو ځای کې مطلب سهنګامي حالات راشي زلزلہ راشي سیلاب راشي یا په مری کې د واقعیات راشي یا په بل ځای کې د ضرورت راشي چې الته خلکو ته په یو سیټ کې مطلب غریبانان دي ودونه نه کیږي یتیمان دي هغه ته ضرورتونه بلکې په کوسو په دغه باندې ګرځول په خلکو کمبل تقسیمول سړی چې د هغه مطلب دغه شپې زین نشته نو دا شی زونه چې د پدې کې اولنې خبره خدای چې پدې کې د میډیا ډېر غټ کردار دی او جماعت اسلامي ماشاءالله تقریبا زمونږه سېنیټر زمونږ چې کوم مشتاق احمد خان صاحب دی تقریبا دا دریم کال لې چې هغوی په دې جهت باندې او په دې سیکټرز باندې دا هغوی ډېر غټ فوکس دی او هغه هم سوشل میډیا له یو ډېر غټ دغه ور کړی دی کردار ور کړی دی بلکې په هر یو ویلیج کونسل کې باقاعده زمونږ د ویلیج کونسل کې یو کس داسې چې د سوشل میډیا سره ریلیټډ کسي زما په خپل د هغوی سره ناسته پاسته مختلف ټریننګز مینولز کې زما د هغوی سره مختلفو هاو راځي مطلب ناسته پاسته راځي نو په هغې کې مونږ دا خبرې باقاعده کړي دي او زموږ کوشش دا روان دی چې عوام په دې شیز باندې پوه کړو چې جماعت اسلامي چې تاسو له دومره سهولیات درکوي د دې خپل وړو کوششونو په ذریعه باندې نو آیا هغه په ویلیج کونسل کې یا په تحصیل کې یا په ضلع کې یا په صوبایي یا په قومي او سینټ کې خپل کردار ولې نشي کولی خو بیا به خبر راځي دې ته چې مطلب د څو پورې د ادارو لاس په خلکو موجود دی نو هغوی په وجه باندې موږ ته دغه مشکلات دي ان شاء الله تعالی یو وخت په دې سره راشي چې عوام په خپل پوه شي بلکې په دې حکومت کې تقریبا نوجوان طبقه په اولنی ځل باندې ډیره زیاته مطلب دا هغوی سره دوکې وشوي او زما په خیال چې هغوی ته هم دا احساس شوي چې په دې وخت کې صحیح تبدیلی هغه جماعت اسلامي راوستی شي او هغوی ته یو داسې کردار ښودی شي چې هغه مطلب د دین هم خبر دی او هغه د وخت ماډرن ضروریاتو هم خبر دی او د دې ملک لا یو ښه جهت ورکول یو په یو سړي ټریک باندې کېښودل او دوباره هغه طرف ته بوتل چې کله د پاکستان په کوم شکل کې آزاد شو ان شاء الله دا کوششونه به کوو جی توران به دا خبرې بالکل یو خبره زما ذهن ته راځي واغه دار چې هغه جماعت اسلامي ته دا یو کریډټ ضرورت ورکومه چې کوم سیاسي بلوغت څومره زیات جماعت اسلامي حاصل کو په دې وخت کې نو هغه زګورم چې کافي هدا پوري د دې وړاندې یقینا چې هغه سیاسي دوري یا د دوی هغه انتها پسندي به دومره وا او دغه لکه نو سېنیټر مشتاق احمد خان صاحب موجود دی په سېنیټ کې نو دا د باچا خان مرکز د دغه لاندې دغه د زویم چې په مهرباني یلته موجود دی اگر چې د دې په مهرباني به دغه قسم موجود دي خدا هغه دوه غټ قوتونه په دغه کې په دې زمون په ریجن کې چې دا یو بل فرنٹ ولاړو او بلکې نور سیاسي ګوندونو به دا شي نه کوو خو دې دوه د یو بل د شهادت او د یو بل د مردارېدو په یو بل لګولې نو دې ته یو بچیرو ټیم چې هغه هم په دې حقیقتونو باندې پوه شو چې کم څه تر څومره لیمټ پورې موږ په کار دی په هغه کې موږ کار کوو نو نن جماعت اسلامي یقینا چې په دې باچا خان مرکز تم کول کړورځي ولی باغ ته هم راځي دغه شانته اغیره لګي په منصوره کې هم هغه ناشتي او هغه کم سیاسي یو دغه چې هغه له یو مذهبي رنګ ورکړی شو یا مذهبي رنګ له سیاسي رنګ ورکړی شو نو دغه کې کاپی کمې راغلي دي نو دغه کې سره وردا تاسو ګورئ چې نور هم لکه پکې د خواري گنجائش شته اصل کې چې تاسو ډېر خپل خبرو کړل بلکې تاسو په دې کوېسچنز کې جواب په خپل موجود دی سیاست په خپل یو چاڼ دی ته دې خپل یو وخت ورکی زموږ پاکستان کې زموږ بدقسمتي دار چې ګورنمنت راځي یا سیمي مطلب دی چې پولیټیکل ګورنمنت یا مکمل د چا کنټرول دیموکراسي دا کدا چاند چې دی د پالیټکس دا آزاد کړی شي او دا چاند په صحیح طریقه سره نافذ الامر هایبرید نظام تللی ان شاء الله تعالی زما یقین دی چې یو خو به زموږ تربیت وشي د سیاسي پارټو په یو تربیت وشي او بل د دې په منځ کې چې کوم دوری د نو دا به محسوس کی چې هغه څوک تل کفرس کوي په پښتون بیلټ کې وسړې په دې ریجن کې لګیا دی او دا په دې مختلف حالاتو کې موږ د افغان جنگ مولیدو چې په دې کې ټول سیوا متاثر پښتانه شو نو پښتنو لم پکار دي چې په دې وخت کې مطلب هغوی دا محسوس کی چې یاره مونږ له کم از کم د یو بل سره ناسته پکار ده او چې کم زمونږ بنیادی ټارګټس دي او کم باندې زمونږ د یو بل سره اتفاق راځي قرآن او حدیث موږ ته دا وایي چې مونږ له پکار دي چې په هغه شیانو بل سره کینو چې زمونږ د یو بل سره اتفاق راځي نو زما په خیال چې په دې شیانو باندې کوششونه سیاسي طور هم پکار دي او ان شاء الله تعالی دا به د یو سیاسي بلوغت مطلب یو اشاره می او که داسې یو سیاسي یو شیز وچلیږي نو زما په خیال چې د تبدیلي هم راشي او عام محسوس کړي چې جماعت اسلامي څه غواړي واقعي هغه کیدی شي او کمې زیاتې به کېږي د وخت سره ان شاء الله تعالی د یو بل سره د ناسته چې دا په خپل یو داسې یو شیز دی چې د سړي ناخامۍ او هغه کمزورۍ وځي بلکې سړی د یو بل هغه دغه محسوس هم کړي چې د دې سړي څه ضرورت دی او زما څه ضرورت دی
افغانستان کې تبدیلی راغلی دا یو نوې رژیم دی موجود دی طالبان په شکل کې تاسو ګورئ د جماعت اسلامي امیر سراج الحق صاحب ته وړاندې ځل کې چې کله وردنه وتل نو هغه ته باقاعده خپل تهنیتي پیغام هم لګلو دا غي د کولو د تسلیمولو خبره هم کوي دا راته وایي چې د دې کم پریجن کې موجوده سیاسي صورتحال لې لږ وندکتونکو ته لږ دراولې چې زموږ سره چینا افغانستان او د شانتي ایران او د سعودي عرب چې کوم نوې تبدیلی الته راغلي په ریجن کې دا ټول یو کمباین سیس دی روان دي نو څه خیال لسته ذاتی رائے دي چې د جماعت نه بالاتر خبر کوم د جماعت اسلامي نه به توري یو تجزیه کار تاسو ته پس نظر ګورئ زما په خیال خو جی دا یو ډیر پازیټیو چینج رالی چې مطلب دومره ملکونه د نیټو په شکل کې راجم شي او یو کمزوري ملک کمزوري خو نو د اسلام په لحاظ سره ډېر مضبوط غړو چې معاشي تور دا وي سره سنو او په دې ځمانه مطلب برطانوي راجم کوشش کړي دي دا غي د روسته رشیا په کوشش کړي دي دوی په کوشش وکړو او هر یو چې راځي نو د دیوال سره سره ټکای واپس ځي بلکې دا به زده وي ماجده د دې صدۍ د ټولو نه یو عظیم واقع ده چې افغانستان خلکو د نیټو فورسز او دا وي سره چې کوم جدید ویپنز او ویپنری و دا غي له شکست ورکو او تنهایی ورکو پدې کې د ځینو ملکونو اگر چې هغه ول سره سا پښپنایي او کوششونه او تعاون کړي خو هر یو ملک مخامخ نه راتلو ولې چې د نیټو او د امریکا یو خپل هولډ او د غوي طاقت په دې وخت کې زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه او سونه سیاسي جماعتونه چې دي هغه لا د دې سره یو ناستا یو نشس پکار دی حکومت په دې کنوینس کول دي چې د پاکستان بلای چې د پاکستان دا چې کم فرنټیرز دي او کم بارډرز دي دا افغانستان سره چې دا زموږ محفوظ شي ځکه چې زموږ هر طرف د زموږ د دشمن تاو دی او موږ په دې وخت کې د پاکستان موجوده حکومت هم د هغه خپل ملګرو سره خپل تعلق په صحیح طریقه سره نشي ساتلی تاسو ګورئ زموږ د سی پیک دا چې کوم کار دی دا ولاړ دی دا ولې ولاړ دی دا زموږ چې د امریکای نه مجبور یو زموږ په دې حالت کې دی چې موږ مطلب کاسلیس یو نور خلکو تم کاسي نیولې ډوډۍ او پیسې خوراک دی غواړو زما په خیال په دې وخت کې بعد تبدیلی او مثبت او ښه تبدیلی ال راځي چې زموږ پاکستان د افغانستان ګورنمنت ومني او موږ دا وی سره باقاعده ودرېږو زموږ د دې سیمې بلایي زموږ د سرحداتو حفاظت او هغوی کولی شي بل څوک نشي کولی او په دې وخت کې چې څومره اسلامي ملکونه موجود دي که د ترکی په شکل کې دي که د نورو ملکونو په شکل کې دي چې د هغوی سره هم زموږ یو ښه رپ وي د هغوی سره یو ښه تعلق وي نو هله به زموږ ملک ترقي کوي ځکه چې زموږ پیسه تاسو ګورئ موږ د فټف شکار یو زموږ په ګری لیسټ کې زموږ پیسه او زموږ دغه پرته ده نو په دې وخت کې موږ ته معاشي طور هم او سیاسي طور هم په ملک ډېر مشکلات دي او د هغې بنیادي سبب دا دی چې دا اوس کوم پرزیډنټ ګورنمنټ ناست دی نو هغه په هغه کې یو خپل ضد او انا دا ضد او انا چې دغه د ځانه نه ایستلي او د دې سیاسي پارټو سره یو مشترکه سړی یو کانفرنس وکړي څنګه چې مخکې په دې ملک کې کېدل چې څه خطرناک حالات برالل نو دوی به یو مطلب دی چې یو ای پی سی به وکړه او راغونډ به شو په خپل منځ کې به کېناستل ما په خیال چې هغه کوششونه پکار دي او د دې انیشیټیو به څوک اخلي ګورنمنټ به اخلي ولې چې ګورنمنټ به ویلي یو قسم یو بیک ورک کوي او چې دا سیاسي پارټي په دې شکل کې موږ په دې ټیم کې کم از کم چې خپل داخلي او خارجي خپل محاذونه چې دا موږ محفوظ کړو دا زموږ ایسټس دي بیا وروسته سیاست ته په خپل منځ کې مقابله ده یو پارټي ګټي بل ګټي نو اسه خبره نه په هغه کې مقابله کېدی شي او کم از کم چې بنیادی د ملک چې کم داخلي خارجي زمونږه اټامیک ویپنز هغه ته خطر ده زموږ معیشت په دې حد دي چې موږ سوال تناسو خدای مکه داسې حالت را دي چې بیا د ملک هم پاتې نشي بیا بس څه کوي او یو بل ته بیا بدرې دی وایي دا غي نه خبر ده چې په دې وخت کې موږ سیاسي چې څومره ګوندونه دي چې هغوی راغونډ شي او د دې مطلب د افغانستان هم مطلب یو پشتیبان جوړ شي او د دې ملک لپاره هم کوشش وکړي او په خپل منځ کې چې په کومو ایشوز باندې د دوی څومره پورې اتحاد راتلی شي چې خپل کوشش وکړي ډېر مننه مولانا صاحب یقینا موږ چې غوښتل څنګه چې ما تاسو مخکې ویلو چې زموږ سره یو نوجوان مذهبي سکالر ورته ما په دې انداز کې ځکه وویل چې په دې وخت کې داسې ډېر کم زموږ سره داسې خلک موجود دي چې هغوی د سیاست نه هم ځان خبر ساتي د انټرنیشنل کوم معاملات چې دي په هغې هم ځان پوهه ساتي په مذهبي څومره مسالک چې دي په هغې هم ځان خبر ساتي او بیا د عوامو نبض هم هغې نیولی د هغې نه هم ځان خبر ساتي نو دا قسمه خلک په دې معاشره کې د دې قوم دپاره د دې خاورې دپاره او د دې ملک دپاره دا ډېر زیات قیمته خلک دی او د دوی موجودګي په دې خاوره باندې رحمت دی نو نن مونږ دا خواهش وو چې مولانا عطاالرحمن صاحب چې به طور مذهبي سکالر مونږ هغې پېژنو خو د هغې سره سره د یو ډېر ښه سیاسي
ورکر په حیث او د ډیر سیاسي قداور شخصیت په نوم باندې هم ځکه چې داغي کوم ویژن دی کوم صورت دی نو هغه د ډیر خخ لیډران ز پیژنم چې داغي سره ویژن خبر نه دي خدای کورسو تر رسیدلې دي نو دا هغه خلک ته چې دا ویژنری خلک ته دا د خپل مشرانو ته ویژن ورکړي زما به دغه غوندونو چې کوم سره دی وابستګي لري دغه د مهم دا درخواست دي چې راشي د دوی سره کینی بلکې د دوی نه زده کړو پرې زبر راځه کوي ما دا زموږ د پاره د ار خبره نه ده که زمونږ یو کشر دغه الله تعالی د صلاحیتونو ورکړي چې هغه د نورو زموږ د مشرانو سره نه او مشرانو له هم پکار دي چې راشي دغه دغه کم دغه خدمات دي دغه نه استفاده وکي او هغه په خپل دغه غوند لپاره دغه ډلې لپاره دغه د بهترۍ لپاره او د رقاب د بهترۍ لپاره پکار راولي مولانا تورمان سیف تاسو نننی پروګرام ته راتلو باندې شکریا بیا ادا کوم الله تاسو خوشاله ساتي تاسو موږ وخره او دعا وکړو چې د خپل ملاکنده کو ټي وي د لپاره تاسو په دې علاقه کې د خلکو د اویرنس لپاره ډېر غټ کردار ادا کړی الله دې تاسو لم طاقت درکړي ځکه چې زمونږ د دې علاقې چې کوم کړکېچلي مسلې دي تاسو ډېر معلومي دي او تاسو ډېر په خانداس کې کچتا د منشیاتو په شکل کې یا په دې علاقه کې د نور سره اغوا کاری یا د نور مشکلاتو په شکل کې یا چې تعلیمي یا چې د هسپتال سره ریلیټډ څومره ایشوز راغلي دي نو زه چې څومره اینم نو ما په خیال چې ملاکنډ یوټیوب ټي وي باندې کې پیش دي او ډېر خپل پازیټیو کردار ادا کړی دعا کو چې الله پاک تاسو له طاقت درکړي چې دا خبره مخکې امين اگر کتونکو ان شاء الله تعالی بیا به هم مونږه مولانا تورمان سیب په مختلف موضوعاتو باندې کې خيري نن خدای زمو سره یو تعارفي نشستو پروګرامو ماغي ټیم غسته او دعوت مرته ور کړو او بیا به ان شاء الله تعالی چونکی داغي سره ما سمې تاسو چې هغه همجه شخصیت چورته مونږ وایي چې په مختلف وړخونو باندې هغه نظر دی نو ان شاء الله تعالی په باندې باغی ته دعوت ورکو او زموږ کوم پروګرام روان دی د تماشبین په حواله باندې دا پروګرام به ان شاء الله موږ دغه سي جاری ساتو تر بل پروګرام پورې خپل کوربه صابر حجازي ته اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم د الله پامه